په میدان وردګو ولایت کې د بدني روزنې او سپورت امریت او دعوت ارشاد امر بالمعروف ریاست مسؤلینو له لوري دغه ولایت د مختلفو رشتو لوبغاړو او ورزشکارانو ته د ځانګړي سیمینار په ترڅ کې له دوی غوښتنه وکړه چې د تمرین پر مهال د اسلامي اصولو ته ځانګړې پاملرنه وکړي او له قمار او هر ډول ژبني او قومي توپیرونو څخه ځان وساتي. ورزش باید په دې باندې نه وي چې هغه د اختلاف بڼه ولري یا د قومیت بڼه ولري یا د تعصب بڼه ولري. دا په اسلام کې نشته، ناروا دی، حرام کار دی. ګورئ نبی علیه السلام څه څوک چې عصبیت ته لمن وهي د ما د امت ته نه دی. خلک سره غونډ شي، د ټیمونو سره غونډ شي، بیا د پیسې سره غونډې کوه، یو ځای که بیا د هغو نه وروسته هغه کوم څه چې هغه میدان وګټه هغه ته یې ورکول کېږي. ګورئ دا په شریعت کې دې ته قماربازي ویل کېدای شي، دا حرام نه ده. نننۍ غونډه د میدان وردګ ولایت د بدني روزنې او ورزش امریت له لوري د ولایت ټولو مختلفو رشتو استازو ورزشکارانو او ورزش مینوالو ته د دعوت ارشاد له لوري جوړه شوې وه چې دغه غونډه کې د ورزشکارانو لپاره د اسلامي اصولو مطابق د روژې فضایل او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې خبرې وشولې. د دغه ولایت ورزشکاران د دا ډول غونډو ستاینه کوي او ډاډ ورکوي چې د تمرین پر مهال به هر ډول اسلامي اصولو ته ځانګړې پاملرنه کوي. دا د ورزشکارانو خاص کر د ورزش د مینوالو د ورزش د استادانو لپاره ډیره مؤثره تمامه سوله په دې چې ډیرو هغه شرعي مسایلو ته چې هغه مخکې ورته چا توجه نه وه، په دې مجلس کې ټول ورته توجه راخلله. پروگرامی که امروز برگزار شد بسیار موثر بود، بخصوص برای ورزشکارا خیلی گپای مفید زده و که ورزشکارا در آینده ها بتونن که از او استفاده بکنن. مسئولین زیاتوي چې ورزشکاران د هر ډول لوبو پر مهال اسلامي او اخلاقي اصول مراعات کړي ترڅو ټولنې ته یوه غوره الګو وګرځي. د یاد ولایت ورزشکاران له مسؤلینو غوښتنه کوي چې دا ډول غونډې ورته لا زیاتې کړي.